محمود خان اسیګزي یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان په اړه ډېرې مهمې او زبردستې خبرې وکړې. دا چې محمود خان اسیګزي څه ویلي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د خیبر پښتونخوا مخکښ پښتون سیاستوال محمود خان اسیګزي وایي د نړۍ اکثریت هیوادونو چې د افغانستان په ویجاړۍ کې لاس درلود او لري د افغانانو پوره وړي دي. د اسیګزي په خبره افغانستان کې وینې بهیږي خو هیڅوک یې د ودرېدو په اړه فکر هم نه کوي. هغه وویل د افغانستان د خلکو ستونزو یوازینۍ حل لاره د دې یوه لویه جرګه باید جوړه شي. د اسیګزي په وینا د نړۍ ټولې ادارې باید د افغانانو د ناورین پای لپاره رښتینې هڅې وکړي. اسیګزي ټینګار کړی چې پښتون ژغورنې غورځنګ په حق دی او ټولې غوښتنې د قانون مطابق دي. محمود خان اسیګزي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې چې د پاکستان جاسوسي ادارې باید په حکومتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. اسیګزي پرون هم یوې غونډې ته ویلي وو چې که پاکستان وغواړي 3 میاشتو کې افغانستان ته سوله راوستلی شي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.